د کندوز ولایت د آمو سیند د سواحلو د تحکیماتو ریاست مسؤلینو تخار ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت ینګي قلعه ولسوالۍ په یتیم تپه سیمه کې د آمو سیند د غاړو جوړولو له پروژې څخه لیدنه کړې او د دې پروژې د چارو د پرمختګ خبر ورکړی. کار ډېر ښه روان دی او ټول کارونه تقریبا د دې 7 لاتونو کار تقریبا 80% په خلاصېدو دی، یعنی تقریبا 30% یا 10% 20% د صفات دی. انشالله یو میاشت یا 2 میاشتې کې به انشالله مکمل دا کارونه ټول خلاص شي. خوشبختانه ما بگوییم که همین پروژه‌ای را که شما به چشم سر مشاهده می‌کنین توسط انجینرهای داخلی دیزاین شده، توسط شرکت‌های داخلی قرارداد شده و توسط انجینران داخلی نظارت می‌شود و بودجه‌اش هم از طرف خود امارت اسلامی با کمک وزارت انرژی و آب در حال تطبیق قرار دارد. په ورته مهال هغه کارګر چې په دې پروژې کې ورته د کار زمینه برابره شوې خوښ دی او له اسلامي امارت څخه په هیواد کې د لا نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. له امارت اسلامي نه یوه نړۍ مننه، ډېر ښه کارونه روان کړي. موږ نور هم له دوی نه غواړو دا رقم پروژې موږ ته شروع کړي، دا خلک یې مصروفه سي او ګوله حلاله نفقه د خپلو بچیانو ته وګټي. او د ورځې موږ ته 400 روپۍ راکول کېږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته په خپل وطن کې د کار زمینه مساعده کړي تر څو موږ وکولی شو چې په خپل وطن کې کار وکړو او پردیو هېوادو ته لاړ نه شو. د تخار ولایت په ینګي قلعه ولسوالۍ کې د آمو د سیند د سواحلو د تحکیماتو چارې په داسې حال کې په چټکۍ دوام لري چې اوس مهال د اوبو او انرژي وزارت له لوري کندوز، تخار، بدخشان ولایتونو کې د یو شمېر نورو پروژو چارې روانې دي چې په بشپړېدو سره به یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.